د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ادبي خبرونه بل ډیو ته مو هرکلی کوم. له شاوخوا 2 کالو او 3 میاشتو وروسته زه بارکوال میاخیل یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم او لدې وروسته به که خیر وو د خبرونه په ژوندۍ بڼه خبريږي او تاسو هم را سره د تیرو کلونو په څیر برخه پکې اخیستلای شئ. که څه هم د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله تیر تر 2 کالو زیاته موده زموږ همکارانو اکثره ادبي او ځینې نوري د روانو چارو خبرونه ریکارډولې به او بیا تاسو اوریدلې، خو له دې وروسته تاسو هم د په خوا غونډې په دې خبرونو کې ګډون کولای شئ او خبرونه ته ټلیفون کولای شئ. د نن په دې ادبي خبرونه کې به موږ د پښتو ژبې له 2 نومیالیو لیکوالو او شاعرانو سره خبرې کوو. دوی دواړه به له موږ سره په دې خبرونه کې میلمانه وي. دغه شاعران او لیکوال څوک دي؟ زه هیله من یم چې تاسو به له دې خبرونه ډیر زیات خوند په دې واخلئ چې په دې خبرونه کې چې موږ کوم دوه لیکوالو ته بلنه ورکړې ده. هغه دواړه لیکوال د یوې داسې ادبي کورنۍ غړي دي چې کوي خواته په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی کورنۍ ته د خوشحال بابا کورنۍ ویل کیږي، ځکه چې داغه د استاد صدیق پسرلی غوندي داغه ځامن هم ټول د ادب او ژورنالیزم په برخه کې کار کوي او په لسګونو کتابونه چاپ کړي دي. همداسې د پښتنو په جنوبي خاور کې په کوټه کې یو دغه سي ادبي کورنۍ ده چې د په ادب کې د کارکونکو شمیر شاید تر لاسو واوړي، نو دوی ته هم بلا شک موږ د خوشحال بابا کورنۍ ویلای سو او د دې کورنۍ د ادب او شعر لمړی څراغ رب نواز مایل صاحب چې په پښتو او اردو ژبه کې ډیر زیات کار کړی دی او لاغه ورسته په د پسې د بل ورور سید ګوهر صاحب چې بلا شک د پښتو ژبې په معاصرو شاعرانو کې د یو ځانګړي سبک یو نومیالی شاعر وو. او بیا همدارنګه د دې کورنۍ یو بل څراغ دانیال تریر چې هغه هم نه یوازې په پښتو کې شاعري کړې ده چې شاعري تر اوسه چاپ نه ده، خو په اردو کې نه یوازې ډېر یو جلا او ډېر په لاند عمر کې دومره ښه شاعري کړې ده، بلکې په نثر کې هم خصوصا تنقید په برخه کې ډېر ځانګړی کار کړی دی. نو د دغه کورنۍ 2 نومیالي شاعران او لیکوال نن په خبرونه کې را سره میلمانه دي او دغه دواړه شاعران پلار او زوی دي. پروفیسور محمود آیاز صاحب د پښتو ژبې تکړه شاعر دی چې تر اوسه پورې څو شعري ټولګې چاپ شوي دي او نور کتابونه هم چاپ دي. د دوی د کتابونو شمیر به هم وروسته بیا کتابونه به یو په یو درو پیژنو. او همدارنګه د وصاف باسط چې په د نفسیاتو یا د سایکالوژي په برخه کې ماستر کړی دی او د مهال د بلوچستان په هرنای سیمه کې په کالج کې د نفسیاتو استاد دی او لنیکه مرغه څنګه چې په اوس وخت کې زموږ استادان د کالجونو او د پوهنتونونو استادان له ماسترۍ وروسته د ام فیل او د پی ایچ ډي په برخه کې څېړنې کوي، تحقیق کوي. نو وصاف باسط هم د نفسیاتو په څانګه کې ام فیل کوي له خیر سره او بیا به کژوندو پی ایچ ډي به هم پسې کوي. دوی مو نن خبرونه ته لدی کبل را بللې دي چې د دوی دواړو په یو ونی کې کتابونه چاپ شوي دي او دا ډیر د نیکمرغۍ ځای دی، ځکه چې زه فکر نه کوم چې په نږدې وختونو کې د داسې یو مثال څوک پیدا کی چې پلار او زوی دی پر یو وخت خپل کتابونه چاپ کړي. نو د دوی دواړو تازه کتابونه چاپ شوي دي. د محمود آیاز صاحب کتاب په پښتو شاعري د وجودیت اثرات په نوم چاپ شوی دی. دغه کتاب په وروستیو کې د سکام ادبي اکیډمۍ او د کلاسیک خبرندوی ټولنې په ګډ زیار باندې چاپ شوی دی. په دې کتاب کې څه دي پر دې به خبرې کوو او همدارنګه د وصاف باسط د محمود آیاز صاحب زوی دی او په نه یوازې په پښتو کې شاعري کوي بلکې په اردو کې هم ډېر ښه شعر لیکي، خو دا ویاړ پښتو ته وروبخښه چې د شاعري اول کتاب په پښتو کې چاپ شو او د شاعري کتاب
نثري نظمونه دي. دا کتاب د بیابان په تور ماښام کې نومیږي. دا کتاب هم په دې وروستیو کې چاپ شوی دی. نو ورځو خپلو میلمنو ته هرکلی وایو په خپرونه کې او بیا له دوی سره خبرې پیلوو. محمود عیاض صاحب او وصاف باسط تاسو دواړو ته هرکلی وایم. ډېره مننه. بارکاله، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. دا خو زموږ د کورنۍ ډېرې ښه د تعارف او ډېرې ښه پېژندګلوي وکړه چې ما ته بیخي زیات ضرورت نشته چې زه په دې اړه خبرې وکړم. ډېره مننه. الله دې سلامت لره، الله دې ژوندی راته لره. مننه محمود عیاض صاحب. ستاسو د علمي کورنۍ په اړه به بیا هم په دې خبرونه کې خبرې کوو. نو زه خو هم چې زموږ اوریدونکي دیغ نسی نو که له شاعري را پیل کړو. شاعري یو ذوقي شی دی، وروسته خو نو بیا یو نثر سی او په هغه کې بیا تنقید او بیا وجودیت سی، نو اوریدونکي به هم نه را سره دیغه له شاعري به را پیل کړو. وصاف باسط دا راته ووایست چې لومړی کتاب مو د پښتو شاعري چاپ کړ او اکثر شاعران چې خپل شاعري چاپي نو اکثر خپل منظومه شاعري چاپي، خصوصا غزل چې په کومه شعري ټولګه کې نه نو دوی هغه شعري ټولګه نیمګړې بولي. او تا دومره جرأت وکړ چې نه یوازې د نظم ټولګه چاپ کړه، هغه هم د نثري نظمونو چې لا تر اوسه پورې په پښتو کې شاید هغه دومره خلکو لا قبول کړي نه وي. په یو ډول که دا وایم چې یو کژلی صنف دی، نو تاسو څنګه دومره زړه وکړ چې لومړی د خپلو نثري نظمونو شعري ټولګه چاپ کړئ؟ باکوان صاحب ډېره مننه. خبره دا چې باکوان صاحب زه خو په خپله د تخلیقي ازادۍ قایل یم که نه، او زه دا فکر کوم چې دا دور څومره ګنجلک دی، نو کچیر د دې دور یو صنف نماینده صنف کېدلی چې هغه نثري نظم دی. هغه په دې چې دا یو خو د اظهار ازادۍ هم لري، او په دې چې یو بل خبره د نثري نظم په اړه خلک دا خبره کوي چې دا نثر هم دی او شاعري هم ده، نو دا به دا څنګه کېدلی شي. نو کچیر زه دا خبره وکم چې د غزل په اړه هم موږ دا خبره کولی شو چې هر غزل هم شاعري نه وي او هر آزاد نظم هم شاعري نه وي. ما په خیال چې دا د شاعري درجه ور ډیر کم تخلیقاتو ته حاصل کیږي. نو د نثري نظم په اړه هم زه دغه خبره کوم چې هر نثري نظم شاعري نه وي، لکه څنګه چې غزل او لکه څنګه چې آزاد نظم. نو دا فیصله خپل لوستونکي کوي چې مطلب په دې شاعري کې شعریت شته که نشته، لا په دې نثري نظمونو کې شاعري شته که نشته. او که چیرې دا نثري نظم په انګریزي کې او په اردو ادب کې او په فارسي ادب کې په عمومي توګه خلک په دې کې شاعري کوي، نو زما په خیال په پښتو کې هم باید چې اوس موږ په دې صنف کې طبع ازمایش شروع کړو. هغه په دې چې څومره ګنجلک حالات چې پر موږ راتېرېږي، نو باید چې تخلیقي ازادي هم موږ ټولو ته حاصله وي چې موږ خپله خبره په اسانه او خلکو ته رسولی شو. بیخي ښه. ما په دې دا د نثري نظمونو خواته زه رالم. سمه ده. وروسته به هم پر دې خبرې کوو. نو که دې خوښه یې زه هم چې د دې شعري ټولګې یو نظم راته ولولئ او زموږ اورېدونکي به هم واوري او بیا به نورې خبرې وروسته بیا وکړو. خود زه یو نظم درته وایم، د دې نظم 4 برخې دي، زه به 2 برخې درته وایم. دا مختصر نظمونه دي. د نظم عنوان دی د یو لیوني له جیبه لوېدلي نظمونه. اوله برخه ده. ډېر ښه. د ارمانو غوټه د وجودونو په کوهي کې تنهاییان شخوي. دا بې ربطه خبرې د یو لیوني د پښو تر ګرد لاندې دي. هو دا ګرد چې له خاورو دوړو ډک دی، د انسان جوهر دی. بنیادم آینه ایجادولې، په آینو یې تعویضونه کول او مخونه یې د وجدان په صابون صفا کول، چې توري ایجاد کړي او شاعري وکړي. دا بې ربطه خبرې د یو لیوني سړي له جیبه رالویږي او پای نه لري. دغه نظم 4مه برخه ده. د وریځو په سپین کاغذ د یو چا نوم لیکو، د برېښنا په قلم باندې خدای شاعري کوله. استراب خپل لاشعور د علامتونو په خاوره صفا کولی، اوازونو په پټو خوله سندرې ویلې. هر څیز په خپلې خولې لاس ایښی و، هوا د خلاګانو شاعري ژباړله، د تخیل ټوله سیاهي د لیوني په زړه باندې تویېدله.
ډیر ښه، ډیر خوندور نظم وصف کدار ته وایي چې خپل د یو شاعر په توګه زما تجربه خدا ده چې دا صنفونه چې کله هم ایجاد شوي دي، زه خو هم چې کله یو شاعر ته خیال راسي نو هغه خیال په خپل یو قالب غوړه کوي، نو دا چې نه چې شاعر اراده وکړي چې زه به اوس دغه خیال په غزل قالب ته اچوم، دا به د پابند نظم او دا به د آزاد او یا به دا د نثري نظم. ستا نظر څه دی چې د نثري نظم چې ایجاد سو د دې وجه دا و چې شاعرانو چې کومې خبرې په پابند شعر کې کول غوښتي یا په آزاد شعر کې، نو هلته نسوي کېدلای چې د نثري نظم د پیدایښت اړتیا پیښه شوه؟ بارکوال صاحب دا چې هر صنف ایجادیږي لا هر صنف چې جوړیږي کنه، ما په خیال چې کم شاعر چې یو صنف ایجادوي هغه مطلب دا دونه مختلفي کتلی کنه چې د دې صنف مستقبل بسنګ وي. خو د نثري نظم په اړه زه دا وایم چې نثري نظم ما په خیال لکه څنګه چې ما د تخلیقي ازادي خبره وکړله نو دا نور اصناف لاول موجود و چې د نثري شاعري شروع وسوله کنه، نو خامخا شاعر لا یو تخلیقار به دا ضرورت محسوس کړي کنه چې ماته د تخلیقي ازادي حاصل وي، نو د دې وجه خدا کېدلای شي. او بل ما سره د نثري نظمونه ولیکل د دې جواب خدا کېدای شي چې زه په خپل مطالعه ډیره کوم کنه، نو د دغه وجه ما د نثري شاعري دومره مطالعه وکړله. په اول سر کې کوم غزلې ولیکلې، لیکن چې ما اول نثري نظم ولیکلې نو هغه بعد مې دومره ډیر نثري نظمونه ولیکل با یو کیفیت وی لا یو ازما احساسات ولکنه، هغه احساس چې ما دومره ډیر نثري نظمونه ولیکل چې بیا بعد کې ما دا سوچ وکړ چې ما په خیال چې د دې سم ضرورت هم لرو او د دې سم په دې سم کې باید چې مزید لیکل هم وشي. د دې وجه مطالعه کېدلای شي چې ما نثري نظمونه به ډیر خوشول او دا غل وجه ما دومره ډیر د نثري نظمونو کتابونه پیدا کړل، بیا مې د شاعرانو حال وکړ، بیا مې د غوي کتابونه پیدا کړل، بیا مې هغه ټول مطالعه کړل، بیا مې ژباړې وکړلې. نو خامخا دا شی د انسان په وجود باندې لا په انسان باندې یو اثر خامخا چې نو دا وجه کېدلای شي چې ما به نثري شاعري شروع کړي. ها په زور مې نه ده کړې، چې کله یو مصرع راغلی د لا یو کیفیت جوړ شوی دی په هغه کیفیت کې ما دا نظمونه لیکلي دي. صحیح. نو په منځ کې به د محمود عیاض صاحب پر کتاب هم خبرې وسره کوو، شاعري به هم راوروي او که ممکنه وه که زموږ اوریدونکو ټلیفون کاوه اوریدونکي به هم یو نیم پکې اخلو. د محمود عیاض صاحب کتاب چې چاپ شوی دی دا په پښتو شاعري د وجودیت اثرات، زموږ اوریدونکو ته به ووایو چې وجودیت په یورپ کې په 19مه یا 20مه پیړۍ کې یو فکری او فلسفي تحریک و چې په انګریزي کې دیته ایگزیستنشلیزم وایي. محمود عیاض صاحب پر پښتو شاعري باندې د وجودیت د اثراتو په اړه کتاب لیکلی دی. په پښتو کې څومره چې زه معلومات لرم او یا مې د محمود عیاض صاحب دغه کتاب لږ ډیر لوستی دی، په پښتو کې د وجودیت په اړه بیخي کدا وایي چې شاید که یو مقاله نیمه کچا پیدا کړه نور د وجودیت په اړه بیخي کار نه دی سوی. نو محمود عیاض صاحب پوښتنه به مې له تاسې دا که په پیل کې زموږ اوریدونکو ته لږ په داسې په ساده ټکو کې وجودیت وروپېژنئ چې وجودیت څه دی او دا په یورپ کې په کم وخت کې اړتیا یې څه و چې د وجودیت تحریک مخې ته راغی او په ایشیا کې په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟ خبره دا ده بارکواله چې دا د وجودیت چې کومه مدرسه ده یا کوم مکتب دی په دې کې خو مطلب ډېر اهم شخصیات دي، مثلا لکه سارتر دی، کریکیګارډ دی کنه، هایډگر دی او کامیو دی، البرټ کامیو کنه، دا د دومره اوچت قد و قامت خاوند فلسفیان دي چې دوی داسې کار وکړي لکه سیګمنډ فراید چې مطلب د خپلو تعصلاتو د خپلو نظري مباحثو په رد عمل کې په نړیواله کچه یعنې د دنیا ادبیات د هغه نظري مباحثو حیثیت کړ. یعنې همدغه کار دا وجودیان چې کوم فلسفیان دي همدغه کار دوی هم وکړي. دا سارتر چې که نه سارتر دغه دا وجودیان چې دي که نه دغه هم دغه کار وکړي، یعنې د دنیا په ادبیاتو کې یو هنګامه او شور پیدا کړي.
یعنی ټول یعنی په نړیواله کچه ادبیات متاثر کړل نو دا وجودیت چې دی مطلب د دې په اړه دا ویل کېږي چې دا د وجودي علمبردارانو د فکر او نظر د مذهب یو دویم نوم دی او د ځینو خیال دا دی چې دا د وجودي نظري مباحثو یو نوی مکتب دی یا یو نوې مدرسه ده ځینې تحریک کړي او د ځینو خیال دا دی چې دا صرف یو فکري میلان او رجحان نوم دی خو دا ټولې خبرې په خپل ځای دي خو دا چې دا فلسفه چې دا په اصل کې د ټولنیز بحراني دور له شکمه راځېدلې ده کله چې دویم جنګ عظیم وشو دا هغه وروسته چې مطلب انسانان له کومو ټولنیزو مشکلاتو سره له ستونزو سره مخامخ شو او انسان چې دی هغه د مایوسیانو او محرومیانو سره مخامخ شو په دې رد عمل کې دغه فلسفه او دغه نظري مباحث چې دا منظریان سره ځکه ودې د وجودیت و د فلسفې ته د مغایرت او کمیتیت فلسفه ویل کېږي یعنی د مایوسۍ فلسفه یعنی په دې کې د فرد تنهایی د فرد کرب او اذیت د فرد مطلب دا په دې کې د دوی د کلی لارې بغاري دي کنه د نظري مباحث هغه ټول شاعري سره دومره ورته دي کنه چې د ښکاری لکه چې په نثر کې شاعري وایي کنه صحیح تنهایی محمود آیا صاحب مننه پر مخ خبرې کوو پر مخ په دې خبرې کوو یو اوریدونکو به راواخلو چې د څه پوښتنه لري بیا به وروسته خپل خبرو ته دوام ورکو اعظم خان لکه مروه ته شراغلی السلام علیکم برکوال صاحب تاسو او د دوړو ګرانو مېلمنو ته د مینې خلوص نه ډک سلامونه وعلیکم السلام څنګه برکوال صاحب شئ مننه خیر سي جوړ وسی که خبرونه اوري څه پوښتنه لري زموږ له مېلمنو د اعظم خان د ټلیفون کرښه پریس و بیرته ورځو محمود آیا صاحب تاسو خو د وجودیت لږ ډیر لنډ تعریف وکړ په د ورستوي کوم تاسو اشاره ورته وکړه چې د دې کتاب په سریزه کې هم د خبرې سوي دي چې وجودیت د قنوتیت یا د ناامیدۍ تنهایی او مغایرت فلسفه ده په بل معنا د قنوتیت او ادمیت یو فکری ملغوبه هم ورته ویلای سو او بل ځای مو لیکلي دي چې وجودیت د ذات د اثبات فلسفه ده نو آیا په یورپ کې چې کله د ته اړتیا سو په کتاب کې تاسو اشاره ورته کړې ده چې کله الته تر کیرکګارد مخکې د هیګل فلسفه او هغه زیات عقل پرستی ته زیات توجه کول او لاغره ورسته چې ساينس وده وکړ نو خلک د عقلیت خواته ولاړو نو دوی دا فکر کاوه چې انسان تنها سو نو آیا اوس په ایشیا کې ستاسو په نظر د وجودیت فلسفه اوس یو څه اړخ لګوي په دې اوس وخت کې آیا دا انسان له ټولنې بيخي جلا نه کی ځکه چې د دې کتاب په یو بل باب کې تاسو ویلي دي چې د مرګ تصور د ټولو وجودیانو لپاره د بلا ارزښت او اهمیت وړ دی خبره ده چې د برکواله ګوره دا د فرد د انفرادیت فلسفه ده دوی و بنیادم ته و انسان ته ډیر پریفرنس ورکوي ځکه د دوی په خیال چې دا فرد چې دی دا اصل موضوعي صداقت دی ځکه مطلب دا سارتر شاید ویلي چې دا وجود چې دی دا په جوهر باندې مقدم دی او نو خبره دا ده دوی چې دا فرد راخیستی دی یعنی دغه مایوسیاني دغه محرومیاني دغه شکړی او ستونزې دا مشینی دور خودل ته موثر شروع شوی دی دوی ځکه دوی دا کوم ښکارا دشمنان دي دا وجودیان چې دي کنه دوی عقل نه مونږ دوی دا وایي شعور کې یو شی دی نو هغه انسان دی بل یو شی نشته او په دغه کې دوی ډلې دي کنه یو مزاجي ډله ده یو الهادي ډله ده کنه الهیاتي وجودیان دي او ایتیست وجودیان دي کنه الهادیان دي یعنی دا دوه دي خو د دوی زیات پریفرنس په کیش باندې دوی دا وایي چې وجود چې دی کنه هغه یو شمېر مشکلات سره مخامخ دی دا انسان چې دی کنه دوی له ډېرو شخړو سره مخامخ دی مثلا دوی وایي تکه تور شپه ده یو شی نشکاره کیږي
او بلکې دا عقیده لري چې باید د عقل په توره شپه کې د سپوږمۍ د رڼا د لیدلو هیڅ امکان نشته. یعنې د دوی دا فلسفه چې ده دا دوی دا خبرې کوي او دا کریټیکال دا ویل چې وایي زه د دنیا ته راغورځول شوی یم او له ما سره صلاح او مشوره نه ده شوې که نه دوی دا یایي مطلب زما که ازادي ده ازادي هم زما دپاره کبر دی. زه خپلې فیصلې په خپله کوم دا هم زما دپاره یو مشکل دی. یعنې یو داسې موضوعات دوی داسې پر لا اړولي او راړولي دي که نه. کامیو یو کتاب لیکلی دی البرټ کامیو که نه د سیسیفس کیسه میت اف سیسیفس په هغه کې ګردې دغه بخاري ویلي دي چې دا دنیا لغو ده انسان هیڅ معنا نه لري لا یعنې کوي هیڅ معنا او هیڅ شی نه دی. یعنې په دغه تناظر کې دا کتاب لیکلی دی او باید دومره په دلچسپۍ لیکلی دی که نه دا د کوچنۍ غوندې پارکی دی لیکن په دغه باندې ورته نوبل پرایز ملاو شوی دی. چارټر نوبل پرایز اخیستی دی که نه. یعنې د دوی کار چې دی مطلب انتهایی د ډېر ارزښت وړ دی. دا کریکېګر چې دی دا په اصل کې د وجودیت د مدرسې پلار ورته وایي باني ورته وایي هر څه چې ورته وایي که نه دا په اصل کې د ټولنیز بحران او د انکار کل فلسفه ده. پوه یا دا د تنهایی او د بېګانګي او د مغایرت فلسفه ده که نه. خو لیکن د دې باوجود ډاکټر دا دعوه لري وایي د دې ټولو خبرو باوجود زموږ د دې ټولو نظري مباحثو باوجود دا بیا هم د امید فلسفه ده. موږ انسان را ژوندی کړی دی هغه موږ انسان ته دا ورښولي دي چې ستا قدر و قیمت کم دی ته پر کوم ځای ولاړ یې ته به خپل هدف ته څنګه رسېږې. یعنې داسې ټولې داسې خبرې پکښې دي که نه. بیا کومه خبره چې ما درته وکړه یعنې د دوی چې دا نظري مباحث دي دا دومره دلچسپه دي. ګوره د عقل په ضد دوی جهاد کوي. یعنې دا د دوی مقصد او مرام دی چې عقل هېڅ معنا نه لري. یعنې موږ به د موضوعي صداقت له لارې خپل منزل ته رسېږي. دا د دوی عقیده ده. او تمام وجودیان چې دي که نه د انساني وجود چې دی هغه په اصل کې دوی د شعور مترادف کړي. هغه وایي که شعور شته نو صرف او صرف د انساني وجود دی. دوی دا وجودیان چې دي دا مرګ یو اصل حقیقت کړي که نه. ازادي وایي زه خو ازاد یم خو د ازادي زما دپاره جبر دی. صحیح. یعنې د دوی دا مباحث چې دي بالکل شاعرانه دي که نه. نو دلته په اردو کې هم کار شوی دی د ایشیا په اړه حال وکړي. په اردو کې 2-3 کتابونه راغلي دي او په پښتو کې دا ولیت شاید ما ته اړتیا دي دا کار ما اول واره کړی دی. اول واره ما یو مقاله دوی چاپ کړې بیا دانیال شریف د خدای وبخښي هغه ته بیا دا مقالې به درجه اورېدم. صحیح. دا سره ډېر شوق درلودی که نه. نو بیا ما ته وویل ولته سره پوره کتاب ولیکه. دا د دانیال په وینا بیا دا کار ما شروع کړي او دا کریډیټ هم د دانیال دی. الله دې وبخښي الله دې څه ورسره. صحیح. محمد عیا صاحب مخکې له دې چې بیا ستاسو پر کتاب نور خبرې وکړو بیا ته به یو اورېدونکی را سره دی یحیی را سره دی له شمالي وزیرستان ټلیفون کړی دی. یحیی په خیر راغلی. السلام علیکم سر تاسو ملماته پروډوسر خورته ټول تاسو سلامونه وایم سر جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر جی دا زیدوا شعر مې بیان کړه او چې دا شاعر هغه پوښتنه چې راځه خدیجه باندې نو نن خو خبرونه کتاله پیل اوریدلې دوه شاعران او لیکوالان را سره ملمانه دي. نو کدي خبرونه اوریدلې وی له دوی څه پښتنه لري نو خپل شعرونه بیا په بل کوم خبرونه کې یا په مشاعره کې راته واوروي. نا سر پلیز کا مسره خګړاو دي نو بخښنه دي. نو په بل خبرونه کې به بیا لتا څخه شعر واورو. ورزو د وصاف باسط یو نظم سره اورو او بیا به د وصاف پر شاعر باندې نور خبرې وکړو او له محمد عیا صاحب هم د پر شاعري نظر اخلو. د دې نظم عنوان دی ویره. زه چې خپل وجود څنډمه
زه چې خپل وجود څنډمه نو له خوفه د خوف بچان هم خواره وارسي ګوره چې چرته خپل ځان ونه څنډې داسې نوي چې زه ستا له وجوده بهر ولویږم ګوره چې چرته خپل ځان ونه څنډې داسې نوي چې زه ستا له وجوده بهر ولویږم موږ خپل ځانونه نه دي څنډلي ولې چې په دې ویریږو چې د خپلو وجودونو نه بهر ونه لویږو. محمد عیا صاحب که څه هم ستاسې په کتاب کې تاسې د پښتو پر ځینو معاصرو شاعرانو باندې مقالې لیکلي دي او د وجودیت په رڼا کې مو د هغوی شاعري څېړلې ده. دلته به زه باحثیت د یو لیکوال په دې نه چې وصاف باسط ستا زوی دی په دې نظم کې هم تاسې د وجودیت څه څرک وینئ که نه؟ بالکل دغه وصاف باسط چې دی یو خو مطلب زه دا درته وایم چې مطلب د پښتو نثري نظمونه هم ورسره روان دي که نه په کتابي صورت کې او د فیسبوک له لارې هم را روان دي او زه ګورم هم وایم هم که نه خو مطلب وصاف چې دی په هغه کې هم دا د وجودي کرب او وضعیت که نه دا د تنهایي یا د زیري که نه یا مطلب د شک او ګمان دا ټول شیان چې دی دا د وجودیت له فلسفې سره تړلي دي. زه په دې خوشحاله یم چې مطلب وصاف چې کومه شاعري کوي مطلب نثري نظم کې زه خوشحاله په دې یم چې د ځان ته یو لاره جلا کړې ده د ده موضوعات د ده شاعرانه بصیرت او د ده د شاعرانه دا کار او زیار چې دی دا ماته لږ مختلف معلومیږي یعنې زه په دې ستاینه نه کوم چې دی زما زوی دی باید چې زه مطلب د یو نقاد په سترګه بالکل د یو غیر جانبدار نقاد په سترګه د ده شاعري ته وګورم که نه نو د ده په شاعري کې داسې شیان شته چې یو خو یې موضوعات جلا دي موضوعات یې نوي دي او باقاعده چې دی کومه موضوع رااخلي په موضوع خپل ګریفت هم لري ما د ټول نظمونه د ماته راښکاره کړي ماته یې اورولي هم دي او له ما یې سلا او مشوره هم اخیستې ده چې ابو دا څنګه دی او دا څنګه دی چې کوم نظم به ما ټول چې دا نه دی ښه هغه به ته وایستي لیکنه په خوا به دې کېدی اوس دی چې ګوره کومه لار ځان ته ټاکلې ده د نثري نظم زه دا یم دا د معاصر دور چې دی کوم یا دا روان چې کوم دور دی که نه دا د دغه دور ضرورت دی ګوره که موږ انګریزي لټریچر راواخلو فرانک لټریچر راواخلو رشین لټریچر راواخلو په دا ټولو کې پروس پویټري چې ده که نه دا د ګردو خلکو زیاته خوښه ده هغه دوی دا وایي که نه چې دا د شعرګویي یا د سخنګویي یو داسې لاره ده چې په دې کې شاعر آزاد وي هغه خپل خیالات په ډېر اسانۍ سره او یعنې په ډېر آزاده طریقه چې ده که نه دی خپل مافي او ضمیر او خپل لوستونکو ته وړاندې کولی شي دوه له پابندۍ له کافیې او له ردیف او له دا شیانو څخه آزاد دي. مننه. د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه اخلو او بیا بیرته راځو. دا د VOA ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدئ او اوریدئ شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګري شئ @VOA ډیوا باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 00 او 03. یو ځل بیا د ویو ډیوا په ادبي خبرونه بل ډیوا کې زه بارکوال میخیل هرکلی درته وایم. د نن په خبرونه کې له موږ سره د پښتو ژبې دوه محترم شاعران او لیکوال میلمانه دي، پروفیسور محمود عیا صاحب او ځوان شاعر وصاف باسط را سره میلمانه دي په دې خبرونه کې. وصاف تاسو ته براسم چې
یو خو د محمود عیا صاحب په کتاب کې چې پر کوم شاعرانو محمود عیا صاحب لیکنې کړې دي او د وجودیت په رڼا کې د هغوی شاعري څېړلې ده، او بل ستاسې شاعري چې ما له پرونه ټوله مجموعه ستاسې ولوستله، تاسې څه فکر کوئ چې آیا زموږ د وطن د معاصره چې کومه شاعري ده که هغه محمود عیا صاحب په کتاب کې راخیستې دي که یې نه دي راخیستې، هغه موږ د دغو یورپي نظریاتو په رڼا کې څېړلی سو که نه د دغو په دې شاعري کې چې دا کوم ویره او کوم درد او کوم کرب دی پکې ستا په نظمونو کې هم د دې زیات څرک لیدل کېږي. تیاره نظم زما مخې ته دی او بیا به وروسته بیا اورېدونکو ته واورو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې سبب زموږ د وطن خپل حالات دي، زموږ د وطن چې کوم دا ناقرار حالات دي له تېرو 40-50 کلونو راهیسې سبب یې دغه دی که نه دغه بهرني نظریات چې راغلي دي زموږ شاعرانو د دغو په رڼا کې شاعري کړې ده؟ بارکوال صاحب د ادب په اړه زه فکر کوم چې ادب یو افاقي شی دی. هغه په دې چې د ادب کار چې دی لا د ادب چې دی هغه له احساسات او له جذبات سره اړه لري. بالکل. نو کچېرې ادب افاقي دی نو بیا دا کوم تحریکونه چې دي کنه دغه تحریکونه هم افاقي دي. شاعري د زماني او مکاني کې څخه آزاد وي. خو محرکات خو به خپل محرکات خو به خپل او کچېرې دا ادب افاقي دی او دا شاعري چې دا د زماني او مکاني کې نه لري. نو زما په خیال چې دا تحریکونه زموږ په شاعري باندې اپلای کېدلی شي. هغه په دې چې کچېرې په غالب باندې اوس د وجودیت او د جدیدیت په اړه د مباحث روان دي کنه کتابونه لیکل شوي دي. نو زما په خیال دا زموږ په شاعري کې هم دا د وجودیت چې دا کوم هغه دي کنه فکرونه دي دا اپلای کېدلی شي. هغه په دې چې دا تنهایی چې دا تنهایی هر انسان لري. زما پوښتنه دا وصاف صاحب زما پوښتنه دا نه و چې هغه نظریات دلته تطبیقېدلی نشي یا اپلای کېدلی نشي. زما پوښتنه دا و چې آیا دغه زموږ په شاعري کې چې دا کوم د وجودي رنګونه دي آیا د دې سبب هم دغه دی چې آیا دغه چې کوم بهر د وجودیت اثرات دي زموږ شاعرانو دا لوستي دي بیا په شاعري کې دغه اغیز راغلی دی که نه د دې سبب خپل زموږ د وطن خپل حالات دي؟ پوښتنه مې دا وه. نه دا زموږ د وطن خپل حالات دا خو کېدای نه شي کنه چې یو ښه شاعر به هر یو تحریک وایي بیا به د هغه بعد هغه په تناظر کې شاعري کوي. شاعري زما په خیال دا چې د شعوري کوشش باندې شاعري نه شي کېدلی. دا یو کیفیت وي په هغه کیفیت کې بیا ښه شاعري هم کېدلی شي بیکار شاعري هم کېدلی شي لیکن دا کیفیت ضروري دی زما په خیال. او که چیرې مطلب دا موږ راواخلو چې زه به یو تحریک وایم بیا به د هغه په تناظر کې شاعري کوم نو زما په خیال دا امکان نه لري. دا زموږ حالات دي چې د هغه حالاتو په تناظر کې دا رنګه شاعري شوې د کوم چې عیا صاحب را برسېره کړي د وجودیت په تناظر کې. صحیح. نو زما مخ ته خو تیاره نظم دی دا زه ور واورم اورېدونکو ته او که ته بل نظم راوړی ستا خوښه ده که چې ته وایې زه نظم درته وایم زه به نظم درته وایم. نو دغه اورېدونکو به وایي چې دا تیاره نظم د 2-3 واره یاد کړ نو راوایه به راوه. د دې نظم نوم دی تیاره. کله چې خلک مړه سي نو زه خپل ځان مړ کړم، کله چې خلک مړه سي نو زه خپل ځان مړ کړم، کله چې لفظونه په ما کې مړه سي زه یوه ډیوه بله کړم، کله چې زما په وطن کې د دماکې شور سي زه د کمرې ټولې بتیانې مړې کړم او سوکه په چغو سم خو زما چغې هیڅوک نه اوري. وصاف ستا نظمونه چې ما ولوستل داسې یو نظم زما مخې ته رانغی چې په هغې کې دې ما دا محسوسه کړي چې په دې نظم کې خبرې تکراري خبرې دي چې یا دې ما د بل شاعر په کم نظم کې یا په نثر کې چیرې لوستي ټولې په هر نظم کې تقریبا ټولې نوې خبرې سوي وي او دا خبرې ستا خپلې وي. نو زما پوښتنه دا ده کله چې دغه د نظم ټولګه ترتیبوله په دې کې دې انتخاب کړی دی که نه ټول نظمونه چې دې لیکلي دي په پښتو کې دا دې ټول چاپ کړل چې اوس در سره و؟ بارکوال صاحب په دې اړه به زه دا ووایم چې دا زما تعلق چې له کومې کورنۍ دی که نه نو زما ادبي تربیت هم د سټپ بای سټپ شوی دی. ما چې دانیال لیدلی او ګوهر صاحب مې لیدلی عیا صاحب مې لیدلی مایل صاحب کله چې دوی دا کتابونه چاپول نو زما په خیال دوی کله هم له ځان سره رعایت نه دی کړی. نو ما چې دا کتاب د خپل نظمونه مې را یو ځای کړم دا بیخي ډېر ول دا به زه یم تر 1.5 سال هم زیات نظمونه وي.
نو ما د خپل شاعري ته هم اول د نکات په نظر کتلې دي او ما چې دا محسوس کړی د چې یو نظم کمزور دی هغه ما ایستلې دي لا مکار پر کړی دي دا نظمونه چې دي دا او یا نظمونه دي چې پنځه شپږ نظمونه دي دا نظمونه تقریبا دا ما بزام یو سل نظمونه له د شاعري د خېستلې دي او دا هغه انتخاب دي چې ما په اخر کې د دې کتاب لپاره منتخب کړی دي نو زه هغه نور شاعرانو ته او ملګرو ته هم دغه وایم کچېری اول به ما خیر کې موږ وزان ته نکات جوړیږي چې موږ خپل شي نه چې کینسل کولای کنه لازم سره رعایت کوو نو ما په خیال بیا برکاری هم له مشتری رعایت نه کوي هغه ځکه چې موږ خپل ځان سره چې رعایت نه دی کړی نو کاری به سره له مشتری رعایت کوي نو ما د خپل نظمونو ته د نکات په نظر کتلې دی او بیا نه د ټول شاعري انتخاب کړی تاسو د خپل کورنۍ یادونه وکړه اوریدونکو څنګه چې ما په پایل کې وویل چې په کابل کې د استاد پسرلی کورنۍ ته د خوشحال بابا کورنۍ ویل کېدل د استاد پسرلی په کورنۍ کې چې بکله پر ادبیاتو بحثونه کېدل ادبي غونډې به کېدلې د دوی کورنۍ په پېښور کې و نو هغه وخت خو ما ورسره لیدل نه دي نو زموږ شاعرانو ملګرو به ویل درویش صاحب او محمود ایاز صاحب دوی وخت په وخت چې دوی ورغلي دي نو دوی به ویل چې کله به خبرې کېدلې په ادبي بحثونو کې بیا دا نه و چې استاد پسرلی د دوی پلار دی او دوی له خپل زامنو سره یعنی ډیر په آزادانه توګه به ادب باندې بحثونه سره کول په خپل کور کې به غونډې کولې نور لیکوالو بم پکې ګډون کاوه نو اوس چې د پروفیسور نواز مایل د سید ګوهر صاحب او د پروفیسور محمود ایاز صاحب د کورنۍ په اړه خبرې کیږي نو محمود ایاز صاحب ستاسو د کورنۍ تجربه کراته وایست کله چې سید ګوهر صاحب مایل صاحب ژوندۍ او دانیال تریر ځواني مرګ ژوندۍ و نو ستاسو به پر ادبیاتو خبرې کېدې بحثونه مو کېدل او اوس هم د سید ګوهر صاحب درې لونه او یو بل زوی هغه هم شاعري کوي نو اوس هم پر ادبیاتو بحثونه کېږي که څنګه بالکل بارکوال صاحب دغه روایت خو زموږ په کور کې بیخي ژوندی پاتې شوی دی چې دانیال ژوندی وي سید ګوهر صاحب ژوندی وي نو زه او دانیال او سید ګوهر مطلب دا بلال دی دا دوی دا بچیان چې دی دا باقاعده ناست موږ باقاعده د یو بل په غزل باندې د یو بل په شاعري باندې تنقیدي بحثونه کول او د دې علاوه زموږ په کور کې باقاعده په مختلفو تنقیدي سکولونو باندې په مختلفو موضوعاتو باندې موږ باقاعده کښېنستو په ګڼټو مو له یو بل سره بحثونه کړي دي او بیخي په ازادۍ مو کړي دي دا لحاظ بیخي نه د ما او وسات پر شاعري باندې سره غږیږو له ما سره وسات څرنګه اشکالات کوي لکه هم دم چې یو مشر شاعر وي یو ښه پوهنه لري ما بیخي دې ګرد نه دی ګرځولی ګوره که دا شی نه وي که نه د انسان مخ ته نشي تللی ګوره کامل خو نه زه یم نه انسان وسات دی نه بل ادیب او شاعر دی ګوره انسان خو بیا هم څه نه څه کمزوري لري نو باید چې یو بل په ډېره خوشحالۍ د یو بل خبرې سړی واوري یعنې د یو کشر شاعر چې دی هغه یو داسې مسره برسېره کولی شي چې مشر شاعر ته په کار وتلی شي یو وخت یعنې په ځان باندې د غلطګرۍ ښکار کېدل که نه دا ډېر لوی تاوان دی ولې موږ ګرد د عمر ولا سټډي کوو دغه مطالعه کوو دغه دا د وجودیت کتاب چې دی بارکوال دا ولاکه ما په منډه لیکلی دی دا زما د 3 کالو خواري ده صحیح یو بالکل تاسو په کتاب کې دغه ذکر کړی دی او دا په 3 برخو باندې مشتمل دی او دا 3 سره برخې چې دی دا جلا کتاب دی بالکل وجودیت وسته وای د وجودیت اهم شخصیات او په پښتو شاعري د وجودیت اثرات دا 3 کتاب دي د ما را یو ځای کړی دي مال چې دغه پښتو شاعري د وجودیت اثرات پر د شاعري باندې د وجودیت د نظری مباحث او د دوی د وجودي اصطلاحات په تناظر کې زه بحثونه ور باندې کوم یا تنقیدي تجزیات کوم نو لاغه سره به دا نور دوه کتابونه هم شامل کوم نو کم از کم د وجودیت ټوله فلسفه به خلک ته معلومه شي وګوره په د وجودي توري چې دی دا اول واره ګابریل مارسل وکارول د ځان لپاره صحیح دا د وجودي توري دا اول واره ده وکارول اوس مثلا دغه راواخه هایډریګر
هغه ګرځره د وجودي لقب چې دی کنه دا د ځان د پاره نه خوشاوي صحیح هغه به مطلب د دې په مقابل کې وځان ته د هستي ګډاګي وي زه د هستي یو ګډاګي یم د هستي ګډاګي دا څه نو خوش ځان ته وجودي وایي اوس مطلب دا یعنی په تنقید کې دا ډیر اهم مکتب دی مثلا لکه سمبولیزم لکه دا استیتیزم چې دی کنه جمالیات دا علامت نگاری رومانویت کنه دا بالکل همدغه چې لکه نوې تنقید دا ټول سکولونه چې دا ډیر مهم دي او دا کار چې ما وکړي مال دا به لري پرې پښتونخوا د پښتنو په ګټه تمام شي دا ما اراده نه شعوري وکړي آیا سب زما بل ملي تنقید په صورت کې یو کتاب را برسېره چې کله کې وګوري چې یو پښتون نقاد عملي تنقید هم کولای شي کې نشي کولای. آیا سب زما لامدې سره تړلې پښتنه ده چې د وجودي مکتب تر سیوري لاندې د عملي تنقید خو دغه اساسي لومړی حادثه ده خو هڅه په پښتو کې عملي تنقید هم له لوی سره ډیر کم نه دی ستاسو په نظر؟ ډیر کم دی په پښتو خو عملي تنقید دون کم دی یعنی خلک دا تاثیراتي تنقید چې دی کنه دا تاثیراتي تنقید کوي چې پلانکای شعر دی ډیر څه ویلي دی ډیر څه نو څه ودغه عملي تنقید وایي دا هغه په دا خبر نه دی چې دا عملي تنقید وایي او چې عملي تنقید دا معنی لري چې باقاعده ته پریکټیکلی مطلب یو شعر راوخی چې په دا شعر څنګه ویل شوی دی دا اول نسخه او دویمه نسخه له بل سره تعلق لري بالکل چې کافیه څومره رول لوبوي چې سره تجزیه کې او سم ردیف څومره رول لوبوي دی په دې کې کلیدي توري کوم یو دی او دا خیال څنګه مطلب را برسېره کړی دی موضوع څومره موثره ده او دا د لفظونو ترتیب چې دی دا څنګه او علامات یا تشدید کارولې ده هغه څنګه کارولې دا څه یو نقطه دا یو ورځ پر یو شعر باندې ما او نادر خان علي صاحب پر یو شعر ادبي ډسکشن وکړي بلکې کره کتنه دا یو شعر وکړي یو غنټه مو یو شعر باندې وکړي نو مسله دا د عملي تنقید ډیر ګرام دی د دې په اړه خبرې پر اتفاق کوم عملي تنقید بالکل نشته نو دې معنا دا د څخور دا شیان ویلي چې څه کوي او دا هر څه دا خبره نه کوي چې پښتو کې عملي تنقید نشته عملي تنقید نشته د تاسو سره اتفاق کوم بالکل مننه وصاف بیا تاسو ته راځم چې په اردو کې تاسو په اردو کې شاعري کوي په اردو کې خو خصوصا که د نثري نظم خبره وکړو نثري نظم په اردو کې ډیر زیات لیکل کیږي او تاریخ یې یو تر پښتو ډیر اوږد دی خو په پښتو کې نثري نظم تر اوسه پورې لا ډیر کم خلک لیکي او اکثره د اوسنی ځوان شاعران لیکي په پېښور کې په ورستوي کې آفتاب ګلبن د نثري نظم په اړه یو کتاب هم لیکلی دی چې نثرم شعریات او نړیواله ارتقا نومیږي څه فکر کوي چې آیا نثري نظم به هغه حیثیت په پښتو کې خپل کړي کوم چې غزل یا پابند نظم یا آزاد نظم خپل کړی دی بارکوان صاحب دا څه دي چې تاسو د نثرم خبره شروع کړه اوس یو مغالطه دا هم پیدا شوې ده کنه چې د نیمای خلک نثري نظم لیکي او نیمای خلک نثرم لیکي او دا دواړه یو شی دي سره جلا شوي نه دي کنه صحیح اوس په دې کې دا مسله پیدا کېږي چې تر دا کتاب له مخه چې کوم شاعري کوي د کوم نثري مونږ دی هغه ته به موږ نثرم وایو که به نثري نظم وایو او دا اوس چې کوم شاعري کېږي څوک چې نثري نظم ورته وایي او څوک چې نثرم ورته وایي کنه دا یوه مغالطه پیدا شوې ده په دې کې دا خبره ده چې که چیرې دا شاعري باد کې ډسکس کېدله نو دا نثري نظم او نثرم به څنګه جلا کېږي که نه که چیرې موږ غزل ته غزل وایو آزاد نظم ته آزاد نظم وایو نو بیا نثري نظم ته نثري نظم ولې نه وایو او کوم صلاحیتونه او کوم هغه چې دی کنه کار چې موږ په نثرم باندې کوو باید چې دغه کار په تخلیق باندې شوی وای او په نثري نظم باندې شوی وای کنه چې په اتفاق سره دا د یو نوم د پاره چې دا ټولې مسلې روانې دي کنه زما په خیال دا به د ادب په ګټه تمام نه شي
او کومه خبره چې تاسو د نثري نظم په اړه وکړه په اردو کې خو ډېر کتابونه چاپ شوي دي، پوره نمبرونه چاپ شوي دي او اوس نثري نظم د قبولیت حیثیت اختیار کړی دی. که چیرې څوک دا وایي چې هغه قبولیت حیثیت زما په خیال هغه مطالعه سمه نه ده کړې. او درېمه خبره زم په پښتو کې هم باید چې دا کتابونه چاپ شي او خلک دا جرأت وکړي. که چیرې موږ دا جرأت ورنه کړو او نثري شاعري نثري نظم چاپ نه کو، نو زما په خیال د نثري نظم د روان په سفر کې دی لا پرمختګ چې دی په دې کې بل نور مشکلات هم موږ ووینو. او کچېره یو بل خبره کوم که په انګریزي ادب کې او په اردو ادب کې په فارسي ادب کې نثري شاعري او عام شاعري حیثیت لري، نو بیا په پښتو شاعري کې باید چې موږ دې بحثونه ووځو کنه چې دا شاعري ډکه نه ده. په اول سر کې هم ما دا خبره وکړه چې شاعري په غزل کې هم که یو بیکاره غزل وي زه هغه ته شاعري نه وایم، او زما په خیال تاسو به هغه ته شاعري نه وایم. صحیح وایي. نو دغه خبره د نثري نظم په اړه هم کېدلی شي کنه چې یو نظم شعریت لري شاعري لري نو هغه شاعري ده، که یو نظم شاعري شعریت نه لري نو هغه د سره شاعري او هغه ته ویل پکار نه دي. نو دا د هر څین خپل اصولونه لري، که هغه اصولونه هغه نه فالو کوي نو هغه ته بیا موږ شاعري نه سو ویلی، هغه ته موږ بیا فکشن نه سو ویلی. نو دا داسې مشکل خبره نه ده زما. بالکل چې یوازې په ردیف قافیه کې د ردیف قافیه په چوکاټ کې بند هر تورو ته شاعري نه سي ویل کېدی، چې یوازې د ردیف قافیه چوکاټ ته توري ورواچو او هغه ته غزل ووایو، او نه بیا نثرم یا نثري نظم چې دی دې ته هغه له نثر ډیر جلا دی، ځکه چې په نثري نظم کې چې کومې خبرې کیږي هغه د تخیل رازیږېدلې خبرې وي، غیر معمولی خبرې وي، چې د شعر ژبه چې دا هغه که پابند نظم کې، که په غزل کې، که په آزاد نظم کې یا په نثري نظم کې، نو په هغه کې هغه د معمول خبرې نه یې کمې چې په د معمول په ژوند کې انسان کوي. نو په شاعري کې په ټوله شاعري کې غیر معمولی خبرې، نو که په نثري نظم کې هم هغه خبرې نو ښکاره خبره ده چې هغه بیا نثري نظم دی او عام نثر نه دی. او تاسو دلته یو څه خبره کوم خالي یو منټ د نثري نظم په اړه خدا وایي چې نثري نظم کې شاعري کول زیات ګران دی، هغه په دې چې په دادونه ازادي کې هم که څوک شاعري نه وکړي، لا په خپل تخلیق کې، لا په خپل نظم کې، لا په خپل توري کې شاعري نه کی پیدا، نو بیا زما په خیال ودا شاعر ته د شک په نظر کتلای کنه سړی چې په دادونه ازادي کې هم هغه شاعري نه وکړله. وصاف صاحب که زه خپل تجربه درته وایم لماته چې بکله د نظم یو خیال راغی چې ما غوښتل چې په آزاد نظم کې ولیکم، نو هغه بل ما پابند سو، نو ښکاره څومره چې هغه ازادي ختمیږي زما په نظر سره لدې خبرې سره بالکل همغږی یم چې هغه نور هم بیا ګرانیږي، چې هغه شعري قیودات خو لاغه خو آزاد سي، خو د خیال په حواله چې ته نوې خبرې راوړې او په هغه کې ځایوي نو ښکاره خبره ده چې بیا شعر ګران سي. نو وصاف کدي خوښي په دې برخه کې خپل یو بل نظم راووره او بیا به نور خبرې وکړو. یو نظم به درته د نظم عنوان دی بیزاری. یو سړی د یو چا په وجود کې خپل ځان پیدا کوي. زما ملګری د سیګریټ په ډبی کې اوسي او خپل عمر زیاتوي. د هغه دوست د کتاب تر پاڼو لاندې خپل سترګې لټوي او د هغه محبوبه په هغو سترګو کې خپل ځان. زه په خپل کټ باندې پروت فکرونه وړی یم او ته مخامخ لکه څراغ راته بلیږي، آخر زه له خپلې ټولې بیزارۍ سره په تا کې ورک شم. ډېر ښایسته نظم دی، ډېر خوندور. مننه. اوریدونکو د محمود عیاض صاحب تر اوسه پورې 8 کتابونه چاپ دي او د کتابونو نومونه به در وپېژنم که تاسو نوی لوستي او ترلاسه مو کړل چیرې ضرور یې ولولئ. د محمود عیاض صاحب تر اوسه پورې د شعرونو 3 ټولګې چاپ شوي دي. لومړی شعري ټولګه تڼاکې د خیال نومیږي، دویمه بیا زه هم په سایه بدل سوم، دریمه د ان الحق ناره وهمه، او د شعرونو څلورمه ټولګه تر اوسه پورې لا چاپ نه ده، د هوا لاسونه راکړه په دې نامه ده، نو دا به هم چاپیږي. او د نیتشه اثار او احوال، دغه د نیتشه یو فلسفي دی، دغه یو کتاب دی، دغه د نیتشه په اړه لیکل شوی کتاب دی چې عیاض صاحب پښتو ته ژباړلی دی. د عکس په نامه باندې د عربي نظمونو منظومه ژباړه ده، دغه کتاب هم عیاض صاحب
د آیا صاحب دا کتاب چاپ دی او دا منظوم نظمونه دي. یو بل د ماجګر 400 په نامه دا هم د منظوم ژباړې دي، د نظمونو ژباړې دي. دا کتاب هم د محمود آیا صاحب چاپ شوی دی. او تر ټولو لومړی کتاب چې د آیا صاحب چاپ شوی دی هغه دیدن ته دی ناوخت راغلو. دا په پښتو کې یو لیکل شوی ریپورتاج دی کله چې د پښتو د شلمې پیړۍ نومیالی شاعر او د غزل بابا امیر حمزه شینواری رنځور وو او دوی له کوټې ادبي ملګري پېښور ته د هغه دیدن ته ورتلو. د ناروغي پر بستر پروت خو دوی چې ورسېدل او هغه بیا له نړۍ سترګې پټې کړې وې نو ځکه د کتاب ته هم محمود آیا صاحب دیدن ته د ناوخت راغلو نوم ورکړی دی. نو دغه ریپورتاج دی او ناچاپ آثار هم لري آیا صاحب. د لنیکه مرغه د انګریزي ادب تاریخ آیا صاحب لیکل دی چې دا تر اوسه پورې ناچاپ دی. دا بم چاپیږي ادبي اصطلاحات اول جلد دام بشپړ دی خو تر اوسه پورې ناچاپ دی. او بل یو د نظمونو ژباړه یو کتاب دی تورپوست شاعرانی چې کمی تورپوست شاعرانی دي په نړۍ کې د هغو شاعرانو نظمونه د ژباړلي دغه ناچاپ دی. د عربي د جدیدو شاعرانو نظمونه یو د عربي د شاعرانو یو بل کتاب مخکې ما وویل د عکس په نامه چاپ و هغه هم چاپ دی خو دغه تر اوسه پورې ناچاپ دی. یعنی د عربي شاعري په پښتو کې کدا وایي چې منظوم ژباړې شاید یوازې یو محمود آیا صاحب کړی وي، یو اجمل پسرلی دی چې په قاهره کې په عربي ادبیاتو کې ماستري کړې ده، هغه پر عربي شاعري باندې په اوس وخت کې د نقد مقالې هم لیکلي دي وخت په وخت. او د عربي د مشهورو شاعرانو محمود درویش او د نورو شو شاعرانو نظمونه هم پښتو ته راژباړلي دي. بل کتاب دی چې مشهور کتاب دی پیراډایز لاست یا ورک جنت. د دې لنډیز یا خلاصه محمود آیا صاحب کړی ده په پښتو کې. دا کتاب هم تر اوسه پورې لا چاپ نه دی. او بل تنقیدي مقالې دي چې دغه هم تر اوسه پورې چاپ نه دي. محمود آیا صاحب بیرته تاسو ته راځم. تاسو مخکې په د تنقید په اړه خبره وکړه. تاسو یو ځای لیکلی دی په خپل سریزه کې چې په پښتو کې نقادان لږ دي او هغه هم د جانبدارانه او تعصبانه رویو تر ناقصه دایره پورې محدود دي. د دې سبب څه دی؟ خبره ده چې برکواله ګورګه تلفیزي د سیرت خو در خو ځان یو ډېر لوی ونډه ده کنه یا یو ډېر لوی تجربه ده چې چاته ورکړي کنه. ګور یو نقاد چې دی کنه زموږ په پښتو کې یعنی په لاره بره پښتونخوا کې چې ما کوم خبره محسوسه کړې ده هغه ما دا محسوسه کړې ده چې موږ خالي د یو بل شی وو، موږ خالي دا کړو چې باغی کې دا خاني ده باغی کې دا خاني ده تر څو پورې چې موږ له دغه شی راونه وځو کنه له خو د زموږ تنقیدي لیکنې چې دي دا مخته تللی شي او نه زموږ نور ادبیات یا نور ادبي اسناد چې دي مخته تللی شي. ګوره زه هر وخت دا یو مثال ورکوم چې د TSLیت یو نظم دی ویسټلینډ هغه باندې په زرګونو مقالې لیکل شوي دي، په سوونو کتابونه ورباندې لیکل شوي دي او زموږ یعنی چې هغه ډېر نامتو شاعران دي ډېر راوښه په چا کار شوی دي. خالي خوشحال بابا راواخه هغه تر نقادانو انصاف کړی دي، زما خیال دی نه دی کړی، میل رحمان بابا سره کړی دي، حمید بابا خو سره کچا یو اته وشل مقالې پر پیدا کې په هغه باندې خو دا به مطلب یو ډېر لوی غنیمت دی. هغه دغه چاپ دی کاظم خان شهدا نمبر ما چاپ کړي د خان جلیل لاري. خبره دا ده چې په خپل مطلب دا سوچ لرم ځان تر څو پوری چې د زموږ شاعري زموږ د فکشن زموږ د نور مطلب اسناد تر څو پوری د دغه تنقیدي چې په دغه باندې تنقیدي چېړنې نه راغلي تجزیات نه شي تشریح او تشریح نه شي تر هغه پورې زموږ ادب ګرځر پر مخ ځنه زموږ ادب په دغه وجه دی زه تر ګرځو لوی خبره دا بولم د پاتې کېدو چې په کلاسیکي مکتب کې موږ کم کار کړی دی
چې موږ را رواني په سختیاتو په پسې سختیاتو په مابعد جدیدیت باندې خبرې کوو یا کار باندې کوو. موږ په رومانتیسیزم کې څه کړي دي، موږ په علامت نګاري کې څه کړي دي، موږ په جمالیات کې څه کړي دي. راوړي چې یو څوک په مثال راځي، موږ په یو مکتب کې هم کار هم نه دی کړی. مثلا کلاسیک راواخه، خوشحال خان دومره لوی سړی دی چې د دنیا له هر لوی سړي سره زه ودروم د خوشحال خان مقابله نه شي کولای. یعنې دومره لوی سړی دی، هغه باندې زموږ لیکنې کوي دي. صحیح کاري کستا هغه کې امیانه لیکنې دي. صحیح زما خبرې بالکل اورم. محمد عیا صاحب دا راته وایي چې څنګه چې تاسو وویل چې مخکې موږ پر عملي تنقید هم خبرې وکړې چې عملي تنقید هم په پښتو کې کم دی، او اوس تاسو ډېره ښه یادونه وکړه چې زموږ کوم معاصر ښه شاعران دي او کاغذ موږ کلاسیک دي، څنګه چې په نورو ژبو کې پر ښو شاعرانو کار شوی دی. که یوازې موږ پر غالب لیکلي کتابونه راواخلو یا پر اقبال لیکلي کتابونه او پی ایچ ډي راواخلو په سلګونو دي، خو په پښتو کې له بده مرغه شاید مقالې هم په سلګونو نه وي، خو بشپړ کتابونه یا پی ایچ ډیانې خو بیخي د ګوتو په شمیر دي. نو بله پوښتنه مې دا ده چې اوس خو تاسې پر پښتو شاعري د وجودیت د اثراتو په اړه دا کتاب ولیکه. څه فکر کوئ چې د یورپ چې نور کوم نظریات دي، ادبي نظریات دي، علمي نظریات دي، په پښتو کې پر هغو باندې څومره کار شوی دی؟ فکر کوم د آیا صاحب د ټلیفون کرښه پرې شوې ده. وصاف تاسو ته راځم چې څنګه چې تا د نفسیاتو یا د سایکالوجي په برخه کې ماستري کړې ده، ستا یو نظم را اخلو او بیا پر دې خبرې کوو. د دې نظم سرلیک دی ډریم انالایسیز. برای شپه ما فرایډ په خوب ولید، د سترګو په کارخانه کې د خوبونو په منځ کې د یوې جنۍ سره. فرایډ له خپلې بیزارۍ چغې وهلې، خوبونو خپل کالي تر کارخانې چرته لرې ایله کړي وو. ده هر چاته خواست کاوه چې خپل خوبونه را سره شریک کړئ، خبرې را سره وکړئ. د فرایډ په جیب کې ټول اوازونه موجود وو، لکن خوب خو څه ماشین نه دی چې په پیچکس او په لاس باندې خلاص شي. زموږ د خپرونې وخت هم لږ دی، نو وصاف که راته ووایه چې ستاسې په شاعري کې نور ځای هم د فرایډ چې کوم د تحلیل نفسي یا د خوبونو د څېړلو چې کومه نظریه وه، نور څرکونه هم ستا په شاعري کې تر سترګو کېږي. آیا دا پر هغه باندې یو ډول نقد دی که څنګه؟ که چیرې زه د دغه نظم خبره وکړم که نه، د فرایډ په جیب کې ټول اوزارونه موجود وو، هغه ته اوازونه ویل، نو دا خو نقد دی. هغه په دې چې دا د نظمونو له لارې د لاشعور د ویل چې دا لاشعور چې دی دا لا د خوب له لارې او لا بیا چې دا د فری اسوسییشن کم ټیکنیک دی د هغه له لارې موږ دا په لاشعور باندې خبرېدلی شو که نه. نو ما په هغه په اړه دا خبره کړې ده چې مطلب دا خوب څه ماشین نه دی که نه، چې هغه په پیچکس او په لاس باندې خلاص وي. او دغه رنګه نور نظمونه هم شته چې هغه د نفسیات په تناظر کې لیکل شوي دي. صحیح هغه دا کوم سټډي چې ما کړی دا هغه یو هغه د ردی عمل دی کوم چې دا د نظمونو له لارې شوی دی. که چیرې د فرایډ د کار خبره وکړو، نو د فرایډ کار په نفسیات کې تر ټولو اهم کار دی. که چیرې دا ساينټیفیک ایویډنس نه لري، هم د فرایډ کار چې دی هغه اساسي کار دی په نفسیات کې چې هغه په همیشه په د نفسیات برخه وي. ډېر ښه. نو اوریدونکو د خبرونې وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. کاشکې نور وخت وای چې موږ له آیا صاحب او له وصاف باسط سره نورې خبرې هم کړې وای، بس په نورو خبرونو کې دوی ته بیا زحمت ورکوو. وصاف باسط او محمود آیا صاحب له تاسې ډېره مننه چې خبرونې ته راغلاست. کور ودان خوشاله. ډېره مننه، خوشاله. د بل ډیوه ادبي خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې تاسې په خدای سپارو.